السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای مو راوله ګرانو محصلینو، څنګه یاست؟ صحتونه مو ښه دي؟ کارونه ښه په خیر دي؟ جوړ روغ یاست؟ دوستان ملګري انډیوالان مو سره ښه دي؟ تاسې هم ښه یاست؟ خدای دې وکړي چې دا شپې ورځ به په خیر در باندې تېرېږي او د صحت جامې په تن لرئ. راځو یو ځل بیا د خیره سره تحلیلي مقداري کیمیا ته دریم درس مو دی د خیره. تېر دوه درسو کې موږ تاسې د تحلیلي مقداري کیمیا د ارزښت او استعمال په اړه باندې وغږېدلو چې څومره ارزښت لري او همداسې د دې تحلیلي مقداري کیمیا دپاره مو میتودو ډولونه یاد کړله. د میتودو ډولو څخه مو پر ګراویمټریک میتود باندې یو څه بحث وکړئ. موږ ویل چې ګراویمټریک میتود د کتلوي میژرمنټ یا کتلوي اندازې میتود څخه عبارت دی. موږ ویل چې ګراویمټریک میتود چې دی په دې کې موږ تاسې هغه محاسبات سرته رسوو کوم چې د موادو د کتلې کمیت په نظر کې نیول سوی وي په هغه کې. پر دې باندې مو په فصل ډول باندې وغږېدلو. خدای دې وکړي چې تاسې به هغه ویډیو کتلې وي او کورني کارونه به مو رسولي وي. انشاءالله زه مطمئن یم چې تاسې به کار کړی. راځو نن د خیر سره موږ تاسې بسم الله الرحمن الرحیم د تیر درس په ادامه باندې په تیر درس کې یوه خبره بله دا هم وه چې د ګراویمټریک یا ګراویمټري میتود مرحلې ما تاسو ته مکمل تشریح کړلې. ما سوا د اخرې مرحلې څخه چې د محاسبه کول وه په اصطلاح د تعامل لپاره نمونه برابرول. پر دې باندې موږ تاسې بحث وکړئ چې نمونه باید څنګه برابره کړو، په کومو شرایطو یې برابره کړو او همداسې نمونې ته تعامل ورکول او رسوب لاسته راوړل د تعامل جریان په څه ډول دی. دا مو هم پر دې باندې مفصل بحث کړی دی. د رسوب فلټر کول، د فلټرایزیشن عملیه څه ډول عملیه وه او فلټر کاغذ څو اقسام درلودل، پر دې باندې بحث کړی دی. همداسې د رسوب پرېمنځل، موږ ویل چې کله رسوب لاسته راغلی او هغه هم بیا فلټر کړي. د فلټر څخه وروسته مرحله بیا دا وه چې موږ رسوب په ډیسټل واټر یا په خالص اوبو سره مو هغه څه شي کوئ پرېولئ او د هغه څخه وروسته بیا په داش کې د 50 درجې تودوخې حرارت څخه کمه تودوخه باندې داش دروئ او د 1 ساعت او 2 دپاره مو دغه رسوب فلټر کاغذ په داش کې ایښول د دې دپاره چې اوبه یې وچې سي او د کاغذ د لرې کولو دپاره مو د خپل رسوب ته اور واچوئ تر څو فلټر کاغذ یې وسوځي او د هغه څخه وروسته د رسوب وزن د یو حساس ترازو په واسطه باندې مو رسوب کتله معلومول. په آخر کې نو بیا چې دی آخري خبره چې پاته ده هغه چې نن موږ تاسې کار ورباندې کوو محاسبه ده. د دغه ټولو پړاوونو د تعامل لپاره د نمونې د برابرولو څخه نیولې بیا د رسوب در وزن کولو پورې دا په هر مثال کې موږ تاسې اجرا کوو. دغه عملیې ټولې په هر مثال کې اجرا کوو. صرف خبره دا ده نو چې باید موږ تاسې چې هر مثال راکول سوی وي د مثال مطابق موږ تاسې دغه عملیې اجرا کړو. اوس یو څو دانې مثالونه ما درته راخیستي دي. پر دې مثالو باندې د خیر سره غږېږو، ګورو چې په اصطلاح څنګه آیا موږ کولی شو که یا. انشاءالله ډېر اسانه دی. لومړی سوال دی وایي د باریم کلوراید چې 2 مالیکوله اوبه کرستالي اوبه یا بلوري اوبه په خپل ترکیب کې لري. د باریم کلوراید هغه مالیکول چې 2 مالیکوله اوبه د ځان سره لري 0.176 ګرامه یعنې 0.616 ګرامه ناخالصه نمونه ده. د ناخالصې نمونې څخه مقصد څه شي دی؟ د ناخالصې ګوره په سوال باندې پوهېدل 50% د سوال حل دی. که په سوال باندې موږ تاسې یو څوک پوه نه سو نو سوال حلېدل 50% ناممکنه دی. نو ناخالصه نمونه په دې معنا چې دغه 0.616 ګرامه چې موږ باریم کلوراید د اوبو سره راخیستی دی په دې کې یوازې اوبهداره باریم کلوراید نه دی بلکې نور مواد هم ورسره ګډ دي. ناخالصه دی، نور مواد پکښې ګډ دي. چې نور مواد پکښې ګډ دي د هغو موادو سره موږ نمونه څونه راخیستې ده 0.616 ګرام.
د ګډو مخلوط موادو سره د سلفوریک اسید تیزاب سره تعامل ورکوو. د سلفوریک اسید تیزاب سره چې تعامل ورکوي په نتیجه کې وایي باریم سلفیټ لاسته راځي. چې لاسته راځي باریم سلفیټ څونه 0.849 ګرام یا 0.4850 ګرامه باریم سلفیټ ورڅخه لاسته راځي. تاسو د باریم کلوراید چې 2 مالیکول اوبه پکښې کېږي خالص مقدار او فیصدي پیدا کړي. اوس موږ تاسې څه کوو؟ اول لازمي خبره دا ده چې موږ تاسې څه شي وکړو؟ اول لازمي خبره دا ده چې دا معادله ترتیب کړو. موږ وایو چې د باریم کلوراید چې اوبه ورسره شته دغه تعامل کړی دی د سلفوریک اسید سره او څه شي رسوب یې لاسته راکړی دی؟ رسوب یې د باریم سلفیټ لاسته راکړی دی. صحیح ده؟ ښه. نو اوس په دې ځای کې اول لپاره زه انالایز لیکم، کوم شی چې تجزیه کېږي هغه نو باریم کلوراید دی نه، نو زه یې لیکمه باریم کلوراید. وبخښئ باریم کلوراید BaCl2. صحیح ده؟ باریم کلوراید د دې سره څو مالیکول اوبه شته؟ 2 مالیکول 2H2O. صحیح شو؟ 2H2O جمع دا یو ځای کومه د سلفوریک اسید سره. د چی سره؟ د سلفوریک اسید سره H2SO4 H2SO4. دا نو د کمپیوټر د ماوس څخه چې کار اخلي نو ډېر مشکل ده. ښه خو خیر زړه ته یې ګورئ، که ډېر ګډ وډ و نو طبیعت ډېر مه په خرابوئ. نو اوس مجبوري ده راغلې ده په تخته باندې، نو بیا سم راتلی. ښه باریم کلوراید چې 2 مالیکوله په خپل ځان کې د طبیلور اوبه لري، د دغه اوبو سره د سلفوریک اسید سره که چیرې یو ځای سي نو دلته تعامل داسې سرته رسیږي. دغه سلفیټ چې تاسو وینئ SO4 دا منفي 2 اکسیدیشن نمبر لري که چیرې د راډیکل یا د ایون په حالت کې سي. او باریم خپله د باریم فلز چې دی مثبت 2 اکسیدیشن نمبر لري، د دوهم اصلي ګروپ عنصر دی. نو سلفیټ د باریم سره تعامل کوي. چې شو سره لاسته راځي؟ باریم سلفیټ یو مالګه. څنګه مالګه ده؟ دا رسوبي مالګه ده. باریم سلفیټ SO4 جمع پاته سو کلورین. د باریم سره څو دانې کلورین اتومونه دي؟ 2 دانې. یو کلورین منفي یو چارج لري، 2 کلورین خو نو بیا 2 منفي چارج لري چې باریم یې خنثی کړي. اوس دا آزاد شوه. یو هایدروجن د یو کلورین سره، هایدروجن څنګه چارج لري؟ اکسیدیشن نمبر د هایدروجن مثبت 1 دی. نو یو هایدروجن یو کلورین خنثی کولی شي. نو زه لیکمه چې HCl د مالګې تیزاب HCl. وینئ صحیح ده؟ دا څو مالیکوله؟ 2 مالیکوله. هایدروجن هم 2 دی، کلورین هم 2 دی. نو زه دواړه په 2 کې ضربوم. 2 دانې هایدروکلوریک اسید 2 مالیکوله لاسته راغله، باریم سلفیټ او 2 مالیکوله اوبه. هغه اوبه چې د باریم کلوراید په بیلور کې وي هغه اوبه په خپل شکل باندې د دې په محلول شکل د HCl باریم سلفیټ سره موجود لري. دغه په دغه تعامل کې ټول مواد شوه. اوس به یوه خبره بله چې موږ تاسې ویلي وایه چې دلته موږ چې کومه نمونه راخیستې ده هغه ناخالصه ده. نو هغه ناخالصې خو دوی موږ ته نه ده ښودلې په سوال کې چې کم مواد په ګډ دي، نو هغه موږ دلته نه لیکو، خو جمع هغه ناخالصې مواد د دې ورسره شته. صحیح ده؟ ناخالص مواد چې شي د اوبو سره منحل دي یا د HCl سره منحل دي، د هر شي سره چې. خو باریم سلفیټ یوازې رسوب کوي په دغه معادله کې، یوازې باریم سلفیټ رسوب کوي. دا لاندې علامه په دې ورکړه چې دا کښېني.
صحیح ده. اوس موږ اول د واره باریم کلوراید راخیستی دی چې 2 مالیکول اوبه پکښې کېږي. دغه باریم کلوراید مالګه مو راخیستې ده، اندازه کړې مو ده 0.1 ګرام په اندازه. یعنی انالایټ مو څومره دی؟ زه به دلته ولیکم 0.1 صحیح ده 0.1 ګرامه. دا زموږ اوله نمونه وه چې موږ راخیستې وه. دا چې خالصه نه ده پر دې باندې بیا بحث کوو. صحیح ده. ښه، موږ د سلفوریک اسید سره تعامل ورکړی دی، په نتیجه کې موږ تاسو ته باریم سلفیټ لاسته راغلی دی. د باریم سلفیټ اندازه یې دا د موږ ته راکړې ده. دلته باریم سلفیټ څونه لاسته راغلی دی؟ 0.850 0.850. اوس نو دا سوال خو دا دی حل دی، خو هم رسوب لاسته راغلی دی او هم نمونه مو راخیستې ده. خو دلته باریکي په بل ځای کې ده. باریکي په دې ځای کې ده چې دلته موږ چې کومه نمونه راخیستې ده هغه ناخالصه ده. زه غواړم دا معلوم کړم چې که خالص باریم کلوراید چې 2 مالیکول اوبه په خپل ترکیب کې ولري هغه د سلفوریک اسید سره یوځای سي، نو دون د رسوب دپاره به څومره هغه سره یوځای سي؟ د خالص باریم کلوراید چې اوبه 2 مالیکوله پکښې کي، نور مواد نه وي ورسره ګډ، د هغه اندازه به څومره وي؟ او دغه باریم کلوراید چې دا اوس ما ناخالصه نمونه راخیستې ده، په دغه نمونه کې څونه باریم کلوراید دی او څونه یې ناخالصي ده؟ محاسبه زه پر دغه نقطه باندې کوم. ټولې عملیې پرې اجرا سوي دي، معادله مواد سره ګډ سوي دي، تعامل ورکول سوی دی، رسوب لاسته راغلی دی، رسوب وچ سوی دی، رسوب سوځل سوی دی، رسوب وزن سوی دی، ټولې خبرې. یوازې اوس موږ ته دا نه معلومیږي چې نمونه یا انالایټ چې موږ تاسې راواخیستي دغه انالایټ چې دی دا څو فیصده خالص دی. د دغه مقدار څخه د دغه ګرامه څخه څونه ګرام باریم کلوراید خالص په دغه کې شته؟ په 0.1 ګرامه باریم کلوراید نمونه کې په دغه انالایټ کې دې ته خو نو اوس ګورئ د تېر ورځې درس درته عملي درته ښیمه. دغه ته موږ تاسې انالایټ وایو، چون چې موږ دا تجزیه کوو نو دې ته چې ویل کېږي انالایټ. دا انالایټ سو دا چې شو سلفوریک اسید په واسطه باندې دا تجزیه کېږي نه، نو دا چې شو ایجنټ سو. دا ایجنټ سو او دا پرسیپیټیټ یا رسوب پرسیپیټیټ. صحیح ده پرسیپیټیټ. نو اوس باید څه وکړم؟ راسئ یو وارې داسې وکړو، دا معادلې ته ځیر سو. معادلې ته به وګورو. په معادله کې تاسو وګورئ باریم کلوراید چې 2 مالیکول اوبه لري، دا باریم کلوراید څو مالیکوله دی؟ یو مالیکول دی که نه؟ ضریب نه لري، ضریب یې څو دی؟ یو دی. د دغه یو مالیکول څخه په معادله توازن ده نه، د یو مالیکول باریم کلوراید څخه یو مالیکول باریم سلفیټ موږ ته لاسته راغلی دی که یا؟ نو راسئ چې د دوی مالیکولي کتلې محاسبه کړو. موږ داسې ویلی سو اوس دا یو مالیکول ته که چیرې یو مالیکول په ګرامو سره وښیو نو خو یو مول سو. زه اوس داسې ویلی سم چې یو مول باریم کلوراید چې دی که وینې دی خالص وي، نور مواد نه وي په ګډ، یو مول باریم کلوراید که چیرې د سلفوریک اسید سره تعامل وکړي نو موږ تاسې ته باریم سلفیټ یو مول لاسته راځي. نو زه اول لپاره د خیره د باریم کلوراید مالیکولي کتله غواړم چې معلومه کړم. نو لیکمه ورته ګورئ په داسې شکل سره باریم کلوراید په خپل ترکیب کې باریم کلوراید چې دی په خپل ترکیب کې باریم لري، دا یې د باریم عنصر. صحیح سو. بل څوک لري؟ کلورین لري، دا یې د کلورین عنصر. بل څوک لري؟ هایدروجن لري او اوبو سره ګډې دي نه، نو زه لیکم چې هایدروجن ورسره شته. صحیح ده. بل څوک سره شته؟ اکسیجن ورسره شته چې په اوبو کې دی. په دغه انالایټ کې موږ تاسې څو دانې عناصر لرو؟
څلور دانې عناصر لرو. او اوس یې تعداد لیکم. باریم څو دی؟ یو. د مالیکولي کتلې د پیدا کولو لپاره د دې تعدادونه لیکو. کلورین څومره دی؟ 2. هایدروجن څلور. څلور. صحیح ده؟ 2 ضرب 2 دا یې 4. او اکسیجن 2 اتومه دي. او اوس داسې کوم. 1 ضرب 130 د باریم کتله ده. 130 AMU. 130. ښه، دا به مساوي په څو سره؟ په هغه 130 سره. 130. صحیح ده؟ راځم پسې 2 ضرب څه شي؟ د کلورین کتله څو ده؟ 15.5. د کلورین اتومي کتله 15.5 ده. نو که په 2 کې ضرب کو دا به مساوي په څو سره؟ په 1 سره. 1 AMU اتومیک ماس یونیټ. صحیح ده؟ پسې پسې راځم اکسیجن ته. د یو اتوم اکسیجن کتله چې ده 14 ده. که یا 14 AMU ده نه؟ که چیرې دا موږ تاسې په 2 کې ضرب کو نو د دې څخه به 2 جوړ شي. 2. صحیح ده؟ 2. اوس مالیکولي کتله چې تاسو لاسته راوړئ دغه ټوله به سره جمع کوئ. دا چې موږ سره جمع کوو 130 او 1 دا یې 208. ښه، دغونه کېږي 130. صحیح ده؟ 130 او یا پر جمع کوي. ښه، یو هایدروجن پاته شو. دلته وګورئ 4 ضرب کتله د هایدروجن څو ده؟ 1 ده. مساوي کېږي په 4 سره. دا 4 دلته پاته دي. دا 108. 108 او 4 دا یې 112. 2 پر واچوئ 114. 114 او 10 دا 144. نو زه اوس وایم چې د انالایټ کتله چې ده د هغه کتله 144 AMU شوه. AMU دا یې مالیکولي کتله شوه. دا یې چې شوله؟ مالیکولي کتله شوه چې په غټ M سره ښوول کېږي. اوس که مالیکولي کتله تاسې په ګرامو وښایاست نو زه وایم چې 1 مول باریم کلوراید 1 مول باریم کلوراید به مساوي شي په 144 ګرامه سره. 144 ګرام سره. یعنې دا AMU ماس په څه سره ښیو؟ په ګرام سره. موږ د مول په تعریف کې داسې ویلي وه چې که چیرې د یو مرکب مالیکولي کتله د ګرامو د شمېر سره مساوي شي نو 1 مول بلل کېږي. که چیرې د یو عنصر اتومي کتله د ګرامو سره مساوي شي نو 1 مول بلل کېږي. اوس چون چې دا باریم کلوراید یو مرکب دی نو د مالیکولي کتله 144 AMU ده. نو 1 مول به څو ګرامه سي؟ 144 ګرامه سي. مالیکولي کتله چې د یو عنصر هر څومره وي، د یو مرکب هر څومره وي، د هغه مرکب د مالیکولي کتلې شمېر چې هر څو وي هغه شمېر ته مازې ګرام ولیکئ. دا به 1 مول سي. ښه، دغه 1 مول چې دی دا 1 مول چې 144 ګرامه کېږي که په مصرف ورسېږي نو 1 مول باریم سلفیټ لاسته راکوي. د باریم سلفیټ 1 مول نو څو ګرامه کېږي دا به اوس بیا معلوم کو. په دې کې هم مالیکولي کتله چې پیدا کومه لیکمه چې باریم سته. صحیح ده؟ باریم پسې څوک سته؟ سلفر سته، بیا اکسیجن. په دې مرکب کې 3 دانې عناصر دي. لومړی عنصر 1 دانه دی، دا بل هم 1 دی او دا بل 4 دی. 1 ضرب 130. د باریم کتله څو ده؟ 130. دا به مساوي شي په څه سره؟ په هغه 130 سره. صحیح ده؟ په هغه 130 سره به مساوي شي. سلفر کتله چې ده 20 ده.
تاسو به وایاست دا کتلې موږ د کمه کوو دغونه خو ستاسې سر په خلاصېږي د جدول د عناصرو د جدول څخه موږ کولی سو چې کتلې او اتومي نمبرونه راواخلو صحیح ده د عناصرو په جدول کې خو اتومي نمبرونه شته نو کتلې هم ورسره لیکلي دي د پروتونونو او نیوترونونو مجموعه ده نو د سلفر د پروتونونو او نیوترونو مجموعه 2 ده 2 ضرب یو هغه 2 صحیح سو ښه 4 ضرب د اکسیجن د خونو پیږي 16 چې په 16 کې چې تاسو 4 درغو ضربوي زه به لیکم 16 ضرب 4 مساوي کېږي په 4 شپېته سره 4 شپېته سره او اوس که چیرې مالیکولي کتله حساب هم دا ټوله به سره چیش کومه دا ټوله به سره جمع کومه که دا ټوله موږ تاسې جمع کړو 233 پورې څخه لاسته راسي څو 233 او اوس نو 233 چې دی دا خو یې کومه کتله سوه مالیکولي کتله دا په AMU سره نو زه اوس داسې ویلی سمه دا AMU سوه که په AMU سره نو دا چې شي ده مالیکولي کتله د غټ M دی دا مالیکولي کتله د چا لپاره د باریم سلفیټ د مالګې دپاره اوس نو که چیرې داسې وکړو چې موږ د یو مول غواړو چې معلوم کړو د یو مول د معلومولو دپاره موږ تاسې بیا داسې کوو چې لیکو چې یو مول مساوي کېږي په 233 ګرام سره 233 ګرام سره صحیح سو ښه په شروع کې ما درته ویله چې د معادلې څخه موږ ته دا معلومه شوه چې د یو مول دغه انالایټ په مصرف سره یو مول پرسیپیټیټ لاسته راغلی دی معادلې ته په کتو سره نو آیا زه داسې نسم ویلی آیا زه داسې وبخښئ دغه یو مول دا 244 بیا ولیکئ ښه 244 موږ تاسې جمع کړه دا خو 107 هلته لاندې 244 اوس زه داسې نسم ویلی چې که چیرې 244 ګرامه باریم کلورایډ په مصرف ورسیږي نو پرسیپیټیټ به 233 ګرامه لاسته راسي 233 ګرامه لاسته راسي بېشکه چې ویلی سم ځکه د یو مول باریم کلورایډ په تجزیه سره یو مول باریم سلفیټ لاسته راځي نو خو یو مول باریم کلورایډ 244 ګرامه دی او یو مول باریم سلفیټ 233 ګرامه دی اوس موږ ته پرسیپیټیټ څونه لاسته راغلی 0.4850 زه اوس داسې نسم ویلی دلته داسې یو عملیه نسم اجرا کولی چې نو 0.4850 ګرامه 4850 ګرامه باریم سلفیټ رسوب بنو د څو ګرامه خالص باریم کلورایډ څخه لاسته راسي ویلی سم نه او اوس به داسې وکړو د طرفین به سره ضرب کړو پر وسط باندې پرې تقسیم کړو ساده تناسب دی لیکمه چې x مساوي کېږي په 244 ضرب دغه عدد 244 ضرب د عدد نو څو دی 0.85 نه تاسې دا سره ضربوئ تقسیموي یې بیا پر 200 باندې 233 باندې
اوس په صورت کې دا دوه عددونه چې دي دا که چیرې موږ تاسې سره ضرب کو او پر دا مخرج پر دا عدد باندې تقسیم کو نو موږ تاسې ته به 0.50 لاسته راکړي یعنې 50,080 ګرام 0.50 ګرام صحیح سو اوس موږ ته معلومه شوله چې دغه رسوب چې لاسته راغلی دی دا د باریم کلوراید د دغه نه ګرامه څه لاسته راغلی دی که یا دا خو معلومه شوه نه نو موږ تاسې هغه ناخالصه نمونه څومره ده 0.60 هغه ناخالصه شوله او خالصه دغه نه اندازه شوه اوس دا معلومومه چې د دې فیصدي څومره ده نو د دې د معلومولو دپاره به زه یو بل رنګ انتخاب کوم ګورئ اوس په دې کې زه داسې وایم چې په 0.180 ګرامه کې څونه اندازه خالص دغه سته په ناخالصه نمونه کې د ناخالصې نمونې په 0.60 ګرامه کې خالصه نمونه څومره موږ تاسې لاسته راوړه 0.50 که یا 50,080 ګرام اوس دغه خالصې مادې فیصدي پیدا کومه چې څو فیصده یې خالص ده نو زه داسې وایم چې په 0.60 ګرامه کې دون د ګرامه خالص وجود لري نو په 100% چې خالص شي په 100 ګرامه په 100% کې به څو فیصده د خالصه ماده وي فیصدي علامه لیکم څو فیصده دا به x کړم x په فیصدي سره واحد به نو موږ ته په چیش راځي لاسته په فیصدي به لاسته راځي او اوس به بیا داسې وکړو دا دوه طرفه په سره ضرب کو او پر دغه بیا چیش کو تقسیم کو راسي x مساوي کېږي په x مساوي x نو فیصدي ده نه نو به زه ولیکمه 0.50 ګرامه ضربې صحیح ده ضرب چی شي ضرب 100% 100% فیصد علامه مې ولیکل په مخرج کې 0.60 ګرام واضح شوه که نه اوس به داسې وکړو ګرام به د ګرام سره ختم کو ګوره دا ګرام واحد به د ګرامه سره ولاړ شي یوازې فیصده پاتې شي په سلو کې ضرب کړئ په مخرج باندې تقسیم کړئ تاسو ته جواب په څو 2.50 جواب به 2.50 په لاس راځي 2.50 فیصد خدای دې وکړي چې سر مې په خلاص شوی په کرار مې درته حل کړي که دغسې هر وخت داسې مثال تاسو ته رالی د دې پیسته نو بیا تاسو کولی شئ چې هغه حل کړئ موږ تاسو چې په امتحان کې چې کوم سوالونه دغه کوو او یا زه تاسو ته سوالونه درکوم نو زه کوشش کوم چې تاسو ته معادلې ورسره درکړم معادله کې به شاید تاسو ستونزه ولرئ خو نورې ډېره ساده عملیه ده او ډېر ساده پروسس دی اوس موږ داسې ویلی سو چې دلته چې دا کومه ناخالصه نمونه ده
دا 2.5% باریم کلوراید دی. څونه؟ 2.5% باریم کلوراید دی. هغه پاته چې دی، پاته برخه یې د سلو څخه هغه نه خالصي ده. اوس موږ د خالص مقدار مو هم پیدا کړئ. خالص مقدار مو څونه و؟ خالص مقدار مو دا دی دلته پیدا کړی و. خالص مقدار 0.508 او په دغه تعامل کې خالص باریم کلوراید 0.508 ګرام په اندازه باندې په مصرف رسېدلی. دا یو. او دا مو فیصدي مو هم پیدا کړه چې په اصطلاح په دغه ناخالص موادو کې څو فیصده خالص باریم کلوراید شته. دا زموږ په نمونه کې دغه باریم کلوراید چې دا موږ د کوم ځای څخه دا نمونه راواخیسته، د کوم بوتل څخه چې مې راواخیسته، په هغه بوتل کې چې باریم کلوراید شته هغه څو فیصده دی؟ 2.15% دی. راځم دا یو سوال لا درته حلومه، نو نور سوالونه بیا په بل درس کې ګورو، ځکه چې وخت بیخي ډېر نیسي دا سوالونه. پروا نه لري که چیرې تاسې یو سوال هم په دقت سره په صحیح ډول زده کړئ، نو بیا په هغه باندې تاسو په سلهاو نور سوالونه چې پر دا طریقه وي هغه حلولی سي. راځم دوهم سوال ته. په دوهم سوال کې راکړي چې وایي باریم کلوراید چې 2 مالیکوله اوبه لري، د ده په ترکیب کې د باریم فیصدي پیدا کړي. ډېر یو اسانه سوال دی. د باریم کتله خو راته معلومه ده، ضرورت نشته چې اوس بیا موږ تاسې کتلې محاسبه کړو. د ده کتله څو ده؟ 1.7. د باریم کتله راته معلومه ده، دا خو بیخي ښه خبره ده. د باریم کلوراید او د اوبو کتله مو هم محاسبه کړې ده. 244 صحیح ده. نو ډېر اسانه موږ تاسې که غواړو چې په یو مرکب کې د یو عنصر فیصدي پیدا کړو، نو موږ داسې وایو. دا اوس تاسې دا وینئ، په دې کې زه اوس داسې وایم چې په 244 کې دغه ټوله کتله خو 244 وه، په دې کې باریم یوه دانه دی، نو 1.7 قرار لري. زه داسې وایم چې په 244 ګرامه یا AMU باریم کلوراید چې 2 مالیکوله اوبه هم ورسره ګډې وي، په 244 ګرامه باریم کلوراید چې 2 مالیکوله اوبه ورسره ګډې وي، د باریم اندازه یې څومره ده؟ د باریم اندازه یوه دانه باریم دی په ټولو کې، نه؟ که 2 دانې و بیا په 2 کې ضربوو نو یوه دانه دی، نو 1.7 ده. که په ګرام سره یې دواړه په ګرام سره یادو، که په AMU سره یې دواړه په AMU سره یادو. صحیح سو 1.7 ده. نو زه داسې ډېره ساده خبره، زه که غواړم چې زه فیصدي پیدا کړم، زه وایم نو چې په 244 کې دونه ده، نو په 100 کې به څومره وي؟ په 100 کې به څومره وي؟ اوس به داسې ولیکمه چې x مساوي کېږي په x مساوي کېږي په 100 ضرب 1.7. دا 1.7 ضرب 100 تقسیم پر 244. د دې څخه موږ ته جواب څو په لاس راځي؟ تاسې 1.7 که په 100 کې ضرب کړئ، 14900 تقسیم یې کړئ پر 244 باندې، ته دا تقسیم کړمه 55.15 فیصد. نور دا سوال حل شو. د باریم فیصدي دلته څونه ده؟ 55.15%. تاسې کورنۍ دنده مو دا ده، تاسې به داسې وکړئ، په دغه باریم کلوراید دلته به د هایدروجن فیصدي پیدا کړئ. د هایدروجن فیصدي به پیدا کړئ په دغه مثال کې. دا هم کورنۍ دنده ده. هایدروجن فیصدي پیدا کړئ.
د اکسیجن فیصدي به پیدا کړئ. د کلورین فیصدي به پیدا کړئ. وګورم چې تاسې د دې درس څخه اخذ کړی دي او که یا نور نو پر لوی رب متعال باندې سپارمه. الله عز وجل دې وکړي چې د دا درسو څخه مو خوند اخیستی وي او د درسونه په دقت سره تعقیبوئ. که چیرې بیا هم یو ځای کې ستونزه وه یا مو کوم وړاندیز درلودی نو بیا کولی سئ چې زما سره تماس ونیسئ. پر لوی رب عز وجل مو سپارم. په مخه مو ښه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.